علیکم ګرانو ملګرو، دا یو وړوکی دی مونږ ته راغلی دی او د دې چې کوم دی د اوږه کې لږه مسله ده او دې والد صاحب یې ناست دی خو ډېره بېوسي کمزوري ده. د هغې په وجه باندې د ده علاج چې کوم دی نو هغه نشي کولی. د دې لپاره ډاکټر درته څه ویلي دی؟ ډاکټر راته ویلي دي اپریشن کو د لاس په سیټ کېږي. اپریشن باندې به لاس سیټ کېږي؟ صحیح ده. خو خرچه به دې پرې راځي. خرچه به پې څونه راځي؟ 1,20,000 پورې. 1,20,000 پورې. ایم آر آی سی ټي سکین نه بغیر. ها ایم آر آی سی ټي سکین به لاول کې. ایم آر آی سی ټي سکین نه علاوه 1,20,000 او ایم آر آی سی ټي سکین سره به ټوټل څونه راځي؟ دغه ماته ایم آر آی شپږ میاشتې مخکې ادا کړې وه 7,000 روپۍ د دواړو. اوس بیا مې معلومات نه دی کړی. بیا مې معلومات نه کړی. صحیح ده. دا وړوکی دی، دا مسله ده د لاس کې او اوس یې عمر هم کم دی، نو که اوس وشي نو ډېره ښه ده. که بیا د دې نه پس بیا پاتې کېږي، لیټ کېږي، بیا عمر هم سیوا کېږي او بیا به ورته نور مسایل هم راځي. نو که داسې څوک یې داسې ملګري چې هغه دې سره په دې کې لاس امداد کولی شي یا د دې وړوکي ډایرکټ علاج کولی شي نو دې سره رابطه کولی شي. خپل موبایل نمبر ورته ووایه. 0348 1911 879. 0348 1911 879. صحیح ده. د ماشوم دی الله رضا لپاره شیر کې او الله رضا لپاره چې کم دی نو د دې ماشوم او د دې ملګري چې کم دی نو امداد وکړي. ډېره مننه.